د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ مشر او ورسره مل پلاوي د بلخ ولایت له سرپرست والي سره وکتل، چې پر مهال یې په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ مشر، د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود. افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ مشر شمال زون کې د ملګرو ملتونو اړوند ټولو ادارو د ترسره شویو پروژو، روانو پروژو او راتلونکو پلانونو په اړه په لنډه توګه معلومات وړاندې کړل او یادونه یې وکړه چې په شمال زون کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په بېلابېلو برخو کې کار کوي، چې په خبره یې له کډوالو سره نغدي پیسو، د کورونو په جوړولو، صحت په برخه کې، د کلینیکونو او تعلیمي بنسټونو په جوړولو کې کارونه عملاً جریان لري. نوموړي د خپلو خبرو په وروستیو کې زیاته کړه اداره یې له افغانانو سره ګډ کار کولو ته پوره ژمنه ده. ورپسې د بلخ سرپرست والي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ مشر او ورسره مل پلاوي ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ له هغوی څخه مننه وکړه چې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په بېلابېلو برخو کې په ښه ډول کار کوي او په خپلو خبرو کې وویل د اسلامي امارات پر راتګ سره اوس دلته امن دی، د کار کولو پوره زمینه برابره ده، خلک له نظام څخه خوښ دي، نو تاسې باید خپلې بشري مرستې په سیاست پورې ونه تړئ بلکې په ازادانه ډول د دې ولس لپاره خدمات وړاندې کړئ. د بلخ سرپرست والي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ مشر څخه غوښتنه وکړه ترڅو په بلخ ولایت کې بنیادي پروژې په لرې پرتو ولسوالیو کې تطبیق کړي، په خاصه توګه د بیا رغونې، سړکونو، کلینیکونو، مدارسو، مکاتبو او بندونو جوړېدو په برخه کې او همداراز یې غوښتنه وکړه ترڅو اداره د کډوالو چارو ریاست سره په همغږۍ د بېوزلو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي، بلخ کې د بېوزلو او غریبانو سره د مرستې کولو ادارې ته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ یې زیاته کړه د هر ډول ستونزو د پیښېدو پر مهال باید ولایتي اداره ژر تر ژره په جریان کې واچول شي ترڅو ورته ژر حل لاره پیدا کړي. د بلخ ولایت سرپرست والي حاجي محمد یوسف وفا د جوزجان او بلخ ولایت له یو شمېر معیوبینو سره وکتل، چې پر مهال د بلخ ولایت امنیه قماندان ملا عبدالظاهر مدثر هم حضور درلود او د دوی ستونزې واورېدې او ورته د حل غوښتنه یې وکړه. په پیل کې د معیوبینو مسؤل په ټولنه کې د ټولو معیوبه کسانو ستونزې مطرح کړې او زیاته یې کړه چې د شمال زون په سطحه په ټولو ولایتونو کې له 1000 کسانو څخه زیات معلولین، ړانده او کاڼه شتون لري او د افغانستان د اسلامي امارت له بریا وروسته ورته په هره برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده چې د معلولینو چارو ریاست له لورې ټول ثبت کړل شوي، په ټاکلې نیټه پیسې ورکول کیږي او خدمات او اسانتیا ورته برابرې شوي دي او په یاده برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. وروسته د بلخ سرپرست والي ټولو راغلو معیوبینو ته ښه راغلاست ووایه. ویې ویل د افغانستان اسلامي امارت یوه اساسي موخه همدا ده ترڅو د معلولینو، معیوبینو او ړندو طبقو خلکو ته خدمت وکړي او زیاته یې کړه چې د افغانستان اسلامي امارت ټول مسؤلین معلولینو او معیوبینو ته ځانګړې پاملرنه کوي او د بلخ ولایت رهبري په شمالي ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له ریاست سره په همغږۍ د هغوی ستونزې حل کړي. د دې ترڅنګ یې غوښتنه وکړه چې خپلې ټولې ستونزې او غوښتنې له ولایت مقام سره په لیکلي ډول شریکې کړي ترڅو مسؤلین ورته رسیدنه وکړي چې د ټولو معیوبینو سره مرسته او همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د بلخ ولایت سرپرست والي د لارښوونې پر اساس د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس د معیوبینو لیسې څخه لیدنه کړې وه او د دوی د ستونزو د حل په موخه یې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د بلخ ولایت سرپرست والي حاجي محمد یوسف وفا په شمال زون کې د کار نړیوال سازمان له مشر او مل پلاوي سره وکتل، چې پر مهال د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس قاري امیر محمد متقي او د صنعت او معدن رئیس امام الدین ثنایی زاده هم حضور درلود. د بلخ سرپرست والي شمال زون کې د کار نړیوال سازمان له مشر محمد ایپندي او مل پلاوي سره وکتل، چې پر مهال د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ او د صنعت او معدن رئیس هم شتون درلود. د لیدنې په پیل کې شمال زون کې د کار نړیوال سازمان مشر محمد ایپندي په دغه زون کې د ترسره شوو روانو پروژو او راتلونکو پلانونو په اړه معلومات له سرپرست والي سره شریک کړل. نوموړي زیاته کړه د کار نړیوال سازمان موسسې موخه د هیواد په شمال زون کې د سړک جوړونې، ځوانانو ته د زده کړو زمینې برابرول، ښځو ته په خپل کور کې د غالیو اوبدلو، خیاطۍ او د صنعتي کارونو د ودې په برخه کې کار کوي. همدارنګه د شورتېپې سړک جوړونې پروژه چې د ولایت مقام په سپارښتنه یادې موسسې ته سپارل شوې وه د سروې چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به ورباندې عملاً چارې پیل شي.
ورپسې د بلخ سرپرستوالي شمالزون کې د کار نړیوال سازمان څخه مننه وکړه چې اداره یې په بېلابېلو برخو کې په ښه ډول کار کوي. وی ویل د اسلامي امارت په راتګ سره اوس دلته امن دی او د کار کولو پوره زمینه برابره ده. نو تاسې باید خپلې بشري مرستې په سیاست پورې ونه تړئ بلکې په ازادانه ډول د دې ولس لپاره خدمات ډیر او پراخه کړئ. د افغانستان واقعي انځور تر نړیوالو ورسوئ تر څو ټول پوه شي چې افغانستان کې هیڅ ډول ستونزه د نړیوالو موسسو پر وړاندې نشته. د بلخ سرپرستوالي شمالزون کې د کار نړیوال سازمان څخه غوښتنه وکړه تر څو په لرو پرتو ولسوالیو کې بنیادي پروژې پلي کړي او همداراز غوښتنه وکړه تر څو اداره یې د مربوطه ریاستونو سره په همغږۍ د بېوزله کورنۍ سره اړینې مرستې وکړي. ښاغلي وفا د خپلو خبرو په وروستیو کې شمالزون کې د یادې موسسې مسؤلینو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ترکي ژبې څانګه پرانیستل شوه. د بلخ سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې پراخه او پیاوړې شي. په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ترکي ژبې څانګه د سیمه ییزو چارواکو د ترکي هیواد دیپلماتیکو استازو او استادانو په شتون کې پرانیستل شوه. در پوهنتون بلخ از نگاه تشکیل برای دیپارتمنت ترکی انشاءالله زیاد مستغنی است و تشکیلشون الحمدلله خوب است، زیاد است. موږ او تاسو ټول عملی خدمت و اسلام ته وکړو. هغه که د پوهنتون محصل دی، هغه که عالم دی، هغه که یو بل تاجر دی، که یو عام سړی دی، دا به ټوله د اسلام خدمت کوي. د پرانیستي په مراسمو کې یو شمېر ګډونوالو وویل چې افغانستان د ترکیې سره پخوانۍ سیاسي، فرهنګي او دیني اړیکې لري چې د ترکي ژبې څانګې پرانیستلو سره به دغه اړیکې نورې هم پراخه شي. Tüm Afgan ve Türk yetkililerin د افغانستان خلک او ترکیه زیات مشترکات لري نو دغه ټولنه په بیلابیلو فرهنګي او کاري برخو کې یوې ګډې ژبې ته اړتیا لري. rektör yardımcılarına ve akademik kadrolarına teşekkür ederim. ما با کشور دوست و برادر ترکیه روابط نزدیک داریم، مشترکات زیاد داریم، مشترکات فرهنگی داریم. امروز شاهد ازی هستیم که افتتاح لسان دیپارتمنت لسان ترکی داریم و یک افتخار کلان هستند. د یادونې وړ ده دغه څانګه به له کانکور ازموینې وروسته د غوښتونکو لپاره د بلخ پوهنتون کې اضافه شي او د ترکي او افغاني استادانو لخوا به ورته تدریس کیږي. د مولانا جلال الدین محمد بلخي ښارګوټی د بلخ ولایت د مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست لخوا پرانیستل شو. دغه ښارګوټی په 3010 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې د اړمنو کسانو لپاره به پکې 6500 نمرې ځمکه وویشل شي. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس وایي د مولانا جلال الدین محمد بلخي ښارګوټی چې د جګړې پر مهال ترې خلک کډه شوي وو د مسؤلینو له لورې پرانیستل شو. دغه ښارګوټی له 6000 څخه زیاتې نمرې لري چې په څه باندې 3000 جریبه دولتي ځمکه کې پرانیستل شو چې یوه برخه یې اړمنو او مستحقو کسانو ته وویشل شوه. دا هغه کسانو دپاره موږ خلک راولو چې مخکې دلته موږ ټکټونه ورکړي وو خلکو ته. د خپله د دې ښار د بلخ ولایت خلک دي د اطرافو د ولسوالیو ځای په ځای سوي وو. په دا 20 کاله انقلاب کې په جنګ کې چې دا خلک ځای په ځای سوي موږ زمینه د کار د ځای ورته مساعده کړې وه. وروسته د دې نه بیا دا خلک چې دلته جنګ سو دا 6 کاله کې دا خلک د دې ځای څخه هم بیا تللي وو او نن موږ رالو د دې افتتاح مو ورته وکړله. نوموړي له ټولو موسسو څخه وغوښتل چې په دغه ښارګوټي کې دي د خلکو ستونزو ته پام وکړي او پراختیایي پروژې دې پکې پلي کړي. موږ هم د امارت هم الحمدلله دې ته تلاش لري چې خپله هم خپله سعی او کوشش وکړي او د موسسات څخه مو هم دا خواهش ده چې راسي په دغه ځای کې د خپل کارونه چې مخکې لکه څنګه چې کړي وو اوس هم د توجه ورته وکړي. د پرانیستي په مراسمو کې د بلخ ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس، د اکتید دفتر استازو او یو شمېر نورو دولتي ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و چې خلکو یې له پرانیستي تود هرکلی وکړ او له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې ټولنیزو ستونزو حل په برخه کې دې ورته هم پاملرنه وکړي.
نو چې دغه ځایونه راته جوړ سي موږ خوشحاله یاره دې خواته په سرایو کې دلته کرایه کار ته کرایه ورکړه خو دونې کرایه کله ورکولی سو چې زموږ خپل شهره کې جوړ سي لا په جپ مو وځي ډېر خوشحاله کېږو موږ ډېر خوشحاله ډېر د دې څخه خوشحاله یو خدای د ضرورت مو دغه ضرورت مو دی چې اوبه نه لرو او ضرورت مو بل دغه ضرورت دی چې مکتب مو جوړ سي موږ خپله دغسې وضعیت 25 کاله یم یو مسیوات نه لرو د یادونې وړ ده دغه ښارګوټی د مزار شریف ښار په شمال کې موقعیت لري چې 15 کاله مخکې جوړ شوی و خو د وروستیو جګړو له امله ویجاړ او ډیر زیانمن شوی و او پکې میشت اوسیدونکي ترې هم کډه شوي وو. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا مو الله مال ښې چارې.